دې ځوانانو ته چې اوس هم حکم وشي والله د دې خاورې نه چې د چا هم استل غواړي 15 ګنټې ټایم یې نه پې لګي مظلومو قامونو سترګې دې جرګه ته دي ټوله دنیا درته په فکر ده د ټوله دنیا قوتونه نن د یارې نه کله د کمرې نه وځي کله نه وځي چا چې تر نن ورځې پره د پی ټي ایم څومره مخالفت کړی دی هغه معاف دي زموږ ورونه دي او پښتونه او ځوانه نور د پیغورونو نه تېر شه نور د پرون خبرې پرېږده ستا ارمان و چې سره راټول شي نو د خپلو سره حساب پرېږده د پردو سره د حساب ورځ ده لهذا د نفرت ورځې تېرې شوې دي پښتانه یو بل ته غاړې ورکوي پښتانه د یو چتر د یو خیمې لاندې ناست دي خپل سر دې ورکړی دی خو سنګر دې چاته نه دی پرېښی ځوانه جرګې انتظامات د خپلو ګردې به ورته خرڅ کړو خو تاسو ته به په انتظامات کې کمای نه کړو زه په قسم سره درته وایم ما انتظامیه ته د جرګې انتظامیه ته اول ورځ نه دا ویلي دي چې که پیسې کمېدلې په موږ غږ کوئ موږ به خپل د جسم اندامونه خرڅ کړو خو دا جرګه به کمزورې نه کړو خو تاسو به د خیبر خلکو چې کومه مېړانه کړې ده کوم ننګ یې کړی دی موږ ټول پښتون قام ټول سیاسي ګوندونه ټول سماجي تنظیمونه ټول قام ورته سلام کوو موږ ټول ورته د دوی خپلې حجرې دروازې خلاصې ساتلې دي دا د هغه سیمه ده چې درنه هېره نه شي چې کله په پښتنو ځوانانو فایرینګونه شروع کړل د دغې وخت دغې کلیو منډ یې راووتلې میدان ته دا هغه کلی دی دا هغه علاقه ده د پښتنو یووالی 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 د پښتنو یووالی